د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه او ولسوالیو کې د نیکمرغه کوچنی اختر په دریو ورځو کې د امنیه قومندانۍ استخباراتو او ځانګړو ځواکونو د ګډو او همغږو هڅو په پایله کې د ډاډمن امنیت ترڅنګ د ترافیکي پیښو مخه په بشپړ ډول نیول شوې ده. د یادو امنیتي او ترافیکي تدابیرو د ترتیب او تعقیب مسؤلیت د امنیه قومندانۍ امنیتي مرستیال الحاج مولا نظر محمد وفادار ته سپارل شوی و. نوموړي په دې اړه ډاډ څرګند کړ او ویل چې د ښار بازارونو لویو لارو عامه ځایونو او تفریحي سیمو کلک امنیت تامین شوی و. د دغو تدابیرو له برکته ولس وکولای شول د اختر خوښۍ په آرام او خوندي چاپیریال کې ونمانځي. پکتیکا ولایت کې الحمدلله دا درې ورځې کې یوه ترافیکي پیښه موږ لرو چې 2 نفره سرسیران زخمیان وو او 1 نفر لیک زیادت خوږ و. نور یوه پیښه هم ترافیکي پیښه موږ تر دغه حاله پورې نه لرو او امنیتي پیښه خو بیخي نه لرو د خدای فضل. ښاغلي وفادار همداراز د ولس همکاري مهمه وبلله او زیاته یې کړه چې د خلکو له لوري د ترافیکي اصولو رعایت د پیښو په مخنیوي کې اغیزناک رول درلود. عامو خلکو له موږ سره دغه همکاري کړې چې مجاهدینو کومه توصیه ورته کړې ده هغه منل سوې ده چې هغه تیز رفتاري ده او هغه بې باکه چلاو ده د موټر یا په چپ لاس باندې تېرېدل هغه یې ټول مراعات کړي دي. ترافیکي اصول یې مراعات کړي دي او په تمامه معنا یې دغه همکاري له موږ سره کړې ده چې دوی هم الله تعالی له تکلیفه بچ کړي دي او موږ ته هم بیخي مشکلات نه دي پیدا. بلخوا د سیمې اوسیدونکي د امنیتي ځواکونو له ښه چلند او د لویو لارو په اوږدو کې د چک پوینټونو له فعالیتونو څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د دغو اقداماتو د ترافیکي پیښو په کمښت کې مهم رول لوبولی دی. خلک په ډېر اطمینان سره تګ راتګ کوي، خپلوانو کره ځي، دوستانو کره ځي او خپل اختر لمانځي. موږ شاول ول په هغه سړک ته راوختلو کور چې موږ ته هدایت وشول مجاهدینو لخوا چې ښه آرام ځای له خپل مال او دېرش حفاظت وکړي. موږ ماشاءالله په هغه باندې ولاړو سیخ سوکا نرم ده. خلکو نن دغه غوښتنه ده چې باید دا 3 شپې د اختر دی باید ښې ولمانځي، مور او پلار ته او کلو ته کلیوالانو ته غم هغه جنګ چې ورنه وړي. دا کوم پلرونه چې دي دغه ټول ورو باندې خپل خوبونه کوي او د ماشومان خپل مخ راوځي نه یو روډ او هغه ورته معلوم نه قانون ورته معلوم او خپل مخ دغه چې دا غوښتنه ده چې ورته هدایت ورته وکړي او ورته سپیټات وشاور خو دې خپل سره چې بیا دوی نو راځي چې دی ورته شروع راغی کاتو شای. د یادونې وړ ده چې د مرکز خرنی ښار څخه ولسوالیو ته په غځېدلو لویو لارو کې امنیتي ځواکونه په منظم ډول ځای پر ځای شوي وو څو د موټرونو او موټر سایکلونو د زیات سرعت مخه ونیسي او د خلکو ژوند خوندي کړي.